داسې ګل لرمه ترې شرمېږي ټول ګلان سپوږمۍ ستوري او لمرې دي د حسن غلامان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د عملونو قبلېدل د نیت سره تعلق لري، یعنی دارومدار د عملونو په نیت سره دی. ستوري او لمرې دي د حسن غلامان. له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د اعمالو ثواب په نیت پورې تړلی دی او د هر سړي لپاره هغه څه دي چې دی نیت کړی وي. څوک چې د الله او رسول په خاطر هجرت وکړي د هجرت به د الله او رسول له طرف نه مقبول دی، او که څوک د دنیا د لاس ته راوړلو لپاره هجرت وکړي او یا هم د کمې ښځې سره د نکاح کولو لپاره هجرت وکړي د هجرت د هغه څه لپاره دی چې د نیت کړی دی. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم روایت کړی دی. همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام په بل حدیث شریف کې فرمایلی دي دین د خیر غوښتنې نوم دی، یعنی دین ټول نصیحت دی.